پرون مې هلته 5 ورځې کار وکړو سر په سر خوب اوس خوب راځي ځکه کار نشم کولی. پیسو باندې کوئ ګراو یې ورسره ګراوي مونږ باندې 100,000 پیشکي ده. 100,000 روپۍ تاسو مخکې د نه راغستي ما خو دوستانو موږ تېره ویډیو کې به تاسو لیدلي وي دغه ماشوم دلته د خښتو په بټو کې کار کوو خښتې یې راوړلې او موږ چې کله حرکت وکړو نو موږ پسې رامنډه کړله وایي زه هم در سره ځم ته اوس موږ سره چېرته ځي بس چې هر ځای له لاړم هملته شپه کوم بیا ځم سهار ته کور ته نو چا کره شپه کوي بچې بس چې هر ځای کې مې شپه راغله دوکان خلاص هملته ورځم کویم هغوی پرېوځم مر بس که پرې نه وغوښتم بیا به ځم چې هر ځای ته لاړم نو ځای دې معلوم نه دی شپه کوي بس دغسې ځم د سړک منځ کې موټر ځای کې ته لاس نیسم بس هماغه سره ځم بس چېرې بټۍ دغه لاړو بس هملته نو کور ته به سبا کور ته ځې کور ته 6 روپۍ دې ګټلي نه پرون مې 2000 روپۍ کور ته یوړې پرون لاړ وې کور ته نن بیا راغلې یا پرون مې هلته 5 ورځې کار وکړو سر په سر خوب اوس خوب راځي ځکه کار نشم کولی. دا اوس که بچې دا ته اوس که دا ځم نه شته ما سره شته نور هم شته بس دا ته اوس که بچې دا ته اوس که خدای به خیر کړي دغسې حالت دی ملګرو د ده د شپې ځای معلوم نه دی او زه وایي ځم نو چېرته به شپه وکړم چې هر ځای کې کوم دوکان خلاص وکړو چا شپه راکړله او د لارې کرایي بیا څنګه کوي بچیه بس ولاک خبرې بس نو کور ته چې پیسې وینسي بیا پلار خفه کېږي غوسه کوي وهي مې کنه پلار دې م وهي نور ورونه دي نور ورونه نه زما لږ غوندې جګ دی هغه خوا بټۍ کې اوس نه یم خبر په سهار راغلی او دلته هاخوا بلې بټۍ ده تللې اوس به هم را روان شي د زنګ یې روان یم دلته راځي دلته به یاره شي یا به کور ته لاړ شي خو دلته خو ورور سره دې پاتې شه که نه اوس دلته مې ورور نه شي اوس به را روان شي د زنګ یې ته والی نو دلته خو اوس د ورور نمبر دې تا سره شته نه که نه دلته تاسو کار په څه نغدو پیسو باندې کوئ ګراو یې ورسره ګراوي مونږ باندې 100,000 پیشکي ده 100,000 روپۍ تاسو مخکې د نه راغستي ما خور مریض هغوی ته م راغستې خور دې مریض او هغې ته دې راغستي اوس چې ورور دې در سره نه وي بیا دې دا خلک وهي بیا مې وایي ولې دې وهي بچې ولې ما چې پیره راپسې راشي نو دغسې مزې راپسې راواړي په دې مزې دې وهي دا څومره ظالمان دي بچې په ته یې څنګه زړه کېږي ولاک خبرې 100 روپۍ درکړو بچې ته 100 روپۍ درکړم چې ته کور ته لاړ شي ما مونږ کور ته خو 80 روپۍ کرایه ده 80 روپۍ 80 روپۍ دې بس دي هلته به کور دی 100 روپۍ یو 100 دی 100 روپۍ ویسم دغه مې راغله 200 روپۍ دې بس دي بس وکړما اوس خو خدای راکه 100 روپۍ دي 1500 دا به کور کې ورکړي دا به دا واخلي او دا 100 نورې مو واخله صحیح شو بچیه ته دې زنده باد وي بچیه ته دې زنده باد وي بچیه چې په دې وړوکي ماشوم ځان باندې ته کار کوي دلته مور دې ژوندی دی بچیه او پلار دې م ژوندی دی پلار دې کار کوي نه هغه کټ کې په دغې ګرځی یم د ګردي تختې یم زړه دې ولې ډک دی بچیه زړه دې څنګه داسې ډک دی بس څه کوې نو کور کې سودا نشته خیر دی بچیه خیر دی بچیه خدای به خیر کړي سودا څه نشته کور کې اوړه نشته بوره نشته چای نشته اوړه هم نشته بوره هم نشته او چای هم نشته خدای به خیر کړي بچیه ښه انشاءالله موږ د سودا ترتیب هم درته وکړو کور ته به سودا هم ځان سره ویسي ښه بچیه او دعا کوه خلکو ته څوک چې مرسته کوي هغوی دپاره دعا کوه ماښامې دې دلته وکړو چې دلته ماښامې وکړو بس اوس خوب راغلو بس 15 ورځې ډکې کړي بس 15 روپۍ راکړلې 2000 روپۍ پرون یې درکړې که نن نن یې راکړې نن مې ویل بچ خوب کور کې راغلی بیا راپسې زنګ دی راووایي راشه که زه رالم به دې ځای مې تره زوی راځه وي ځم د دې بس ایسته به چې هغه تښتېدلی بس ما ته بچې اوس د خوب په ارمان یې ته باید خوب وکړي بچ خوب دې وکړو بس بیا څه ووایي بس ټول کار ته وي شي همداسې څو ورځې کار چې وکړي بیا 15 شپه ورځ کې څومره خوب کوئ بچیه شپه ورځ کې د مخکې به چې راوتو جیم کې د شپې به 9 بجې راوت درس ماښام د اذانو پورې او اوس 2 بجې به راوځو سهار اتو پورې
دغسې حال دی. پلار شمېره نمبر چې لرئ بچیه؟ اوکې جه کومه دی؟ ته راکړه نمبر دی. پلار نمبر دی راکړه ماته. دا ماته راکړه زه به یې ونیسم. ښه دوستانو تاسو باور په خدای وکړئ چې ځینې حالات انسان وګوري بیخي تحمل کولی نه شي. نه ته واخله بچیه. دوستانو که څوک مستقیما مرسته ورسره کوي دغه د پلار شمېره ده 0 4 شپېته 915 0 4 شپېته 915 په 100,000 افغانۍ باندې دغه افغان کوچنی ماشوم دلته ګراو دی. وایي خوب راځي، خوب ته مې څوک نه پرېږدي. تاسو ځان سره خپله فکر وکړئ. موږ به څه ووایو؟ الله دې خپل خاص رحم وکړي. دا ماشومان دا خو د کار کولو نه دي، دا د مکتب دي، دا د مدرسې دي، دا د جومات دي. خو غریبي ده، پلار یې معذوره دی، څه وکړي؟ کور ته خو به یو څه وړي. او دا تقریبا د شپې 8 بجې دي. دا اوس چې موږ ورغلو په اسپه ده که نه؟ په اسپه باندې دا خښتې خښتې خپله بارئ؟ نه زه به چې زه مړ شم زه یم کې چې ویل چې به یې دې وهي چې وایي تېره ته ګټي. څوک دی دا خلک دی وهي؟ الله دې ظالمانو لاسونه مات کړي. الله دې دوی ته هدایت وکړي. الله مهربان دی بچیه. دا د پلار شمېره دې در سره واخله بچیه. دا اوس که خدای به خیر کړي. ښه الله به خیر کړي. زموږ په دوستانو باندې غږ دی چې د دې ماشوم دغه د قرض په برخه کې مرسته راسره وکړي چې دغه ماشوم دا قرض نه خلاص شي. د پلار شمېره ما در سره ذکر کړله، مستقیما کولی شي خپله تماس ورسره وکړئ. نږدې نه ورځئ، کور ته ورځئ، خو دغه ماشوم له دې درندو خښتو نه نور وژغورئ. الله دې تاسو ته خیر درکړي. همدغه د روژې مبارکه میاشت د صدقو د خیراتونو میاشت ده. د آخرت دپاره که ذخیره غواړئ، د آخرت دپاره که ذخیره برابروئ، نو په همدې ماشومانو باندې جنت ګټل کېږي. جزاک الله خیرا. بچیه دا دې پخې وریجې ښه دا هم کور ته ویسل ته خو موږ درکړي وه او خو هغې خلکو ته پاتې شوه. تا وایي چې کور کې وړم نشته او نوره سودا هم نشته. صحیح ده بچیه 15,000 افغانیو سودا هم درته واخیسته او ستاسو ته م ټولې روپۍ ورکړي. انشاءالله دروازې خو لږې به دې ښکته کوي. خو یوه وعده به موږ سره کوي چې تر اختره پورې به کار ته بیا نه راځي بچیه. صحیح ده ځکه ته ماشوم یې استراحت وکړه، خپل خوب دې پوره کړه. صحیح ده بچیه. چا چې مرسته کړې هغوی دپاره فقط دعا کوه. صحیح ده نور خو څه خدمت موږ ته نشته بچیه. پلار شمېره دې موږ شریکه کړي. انشاءالله که چا تماس ورسره کوو بیا هملته ادرس ورکوو انشاءالله کومک به در سره کوي. صحیح ده بچیه. بس ما ته لاس راکړه نور دې مخه ښه استاد په خیر یې ورسوي. ژوند زه دې پېژنم نیمګړی